د واده نه بعد زمونږ په ناوېګانو باندې پیریان ډېر زیات راځي. په پښتنو معاشره کې واده چې وکړي نو بیا د کور خلک ناوېګانې په عاملانو باندې ګرځوي، په مزارونو باندې ګرځوي. هلکه ولې په دې پیریان دي، په دې باندې مختلف بیماریانې دي او بعضې ټایم کې هغې ته پیغور هم میلاویږي د هغې کور ته چې یاره موږ له بیماره ښځه راکړې ده. او د پښتنو دا جهالت دی او کمزوري ده چې د پښتنو 80% د دماغو مسایل چې کم دي، د دماغو بیماریان دی په پیریانو باندې ورتلي دي. او سوال هم دلته پیدا کیږي چې دا پیریان د واده نه بعد که په زنانو راځي نو دا صرف په پښتنو معاشره کې ولې راځي؟ بهر دنیا کې په انګریزانو په زنانو باندې پیریان میریان نه راځي، او زمونږ په دې پښتنو معاشره کې چې کومه دی په دې زنانو پیریان ډېر زیات راځي، خاص کر چې کله زنانه واده وکړي او د واده نه بعد هغې باندې داسې قسمه مسایل راځي. نو په هغې کې خو یو وجه دا ده چې په ناوې باندې پیریان نه راځي، هغې ته یو دماغي نفسیاتي مسایل پیدا کېږي د واده نه بعد. اولنۍ مسله خو دا ده چې چونکې ماحول نوی شو د ناوې دپاره، رشتې نوې شوې، مخکې دا د پلار سره اوسېده، دا د مور سره اوسېده، دا د رونو سره اوسېده، اوس چې کومه دی مور پلار نشته، اوس خواښ یو سخر راله، یو داسې سړی یو داسې خاوند هغه سره په زندګۍ کې هغه خبرې نه دي کړي، بلکې دغه زنانه په زندګۍ کې د نامحرم سره خبرې اترې نه دي کړي، او بیا ناڅاپه د دغه نامحرم سره دومره قربت حاصلول، دومره نزدېکت چې هغې سره یو ځای چې کومه دی هغه جنسي تعلق پورې چې کوم دی قایمېدو خبره راشي، نو خامخا چې دومره لوی چینجنګ راځي د زنانه په دې زندګۍ کې، نو خامخا دې ته به دماغي لږ نفسیاتي مسله جوړېدی شي. دویمه وجه دا هم کېدی شي چې یاره واده نه پس په زنانو کې چې کومه دی ذمهدارۍ نه سیوا شي د زنانو، په هغې باندې کارونه سیوا شي، ذمهدارۍ نه سیوا شي. مخکې خو د پلار په کور کې هغې بېغمه زندګي وه، اوس چې کومه دی د خواښې زړه ساتل دي، د سخر زړه ساتل دي، د خاوند زړه ساتل دي، لیور زړه ساتل دي، دا مختلفې ذمهدارۍ نه چې دې باندې اچانک زیاتې شي نو دا خو زنانه کمزوری زیات دی، نو دا دومره په اسانه هغه نشي ایډجسټ کولی. په دې وجه باندې هغې ته داسې نفسیاتي مسله جوړېږي او هغې له زور ورکوي دا خبره، نو بعضې ټایم کې هغې باندې څه چل هم وشي. درېیمه دا مسله هم جوړېدی شي چې دغه زنانه د واده سره یو څو توقعات وي چې یاره د واده نه پس به زما د سخر کور داسې وي، زما به خاوند داسې وي، زما به خواښې داسې وي، هغې څه توقعات ذهن کې وي. خو د واده نه پس چې کومه دی هغه ټول توقعات چې کومه دی څه شوي هغه بدل وي بالکل. نو دا هم ښځې د دماغو له ډېر زور ورکوي، ذهني دباو پرې راشي، تناو پرې راشي، نو ښځه بیا موږ وایو په ښځې باندې پیریان دي. څلورم نمبر دا وجه هم کېدی شي چې کم سماجي او ثقافت دی زمونږ